د مومن سپورټس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. ستاسو کوربه ستاسو دوست ابراهیم مومند یو ځل بیا تاسو ته وایي هرکلی. دا ځل د کرکټ له ډګر څخه خبرونه او یا هم ګنګوسیر ته نه لرو، بلکې د کرکټ نړۍ څخه هغه حقیقتونه او فاکټس او سټیټس درته وړاندې کوو چې ښایي ډېر د کرکټ مینوال په دې اړه کم معلومات ولري. دوستانو، په کرکټ لوبه کې نو بال هغه بال ته وایي چې یا هم د سینې څخه اوچت وي او یا هم بالر د بال د ګذرولو په وخت کې خپه له ټاکلې کرښې څخه اړوي. خو د کرکټ په ډګر کې داسې فاست بالران هم شته دي چې تر اوسه دوی دغه کراس او دغه لاین نه دی کراس کړی او نه هم د سینې څخه اوچت بال ترسره کړی دی. حیرانوونکې دا ده چې په دغه 15 بالرانو کې چې تاسو ته نن په دې ویډیو کې معلومات درکوو، یو هم سپینر بالر او 4 فاست بالران دي. لومړی نوم چې مخې ته سم د لاسه راځي هغه د ویسټ انډیز لوبډلې پخوانی لوبغاړی لانس ګیبز دی. هغه د ویسټ انډیز لپاره 9 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي او هم په 53 سیالیو کې لوبېدلی. هغه د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې لومړی بالر و چې 300 وکټ یې ترلاسه کړې. نوموړي په خپل ټول کرکټ کیریر کې د یو سپینر بالر په توګه هیڅ نو بال نو ترسره کړی. دویم نوم په دې ډله کې ان بوټم راځي. دا د انګلستان کرکټ تاریخ یو له مشهوره او غښتلو آلراونډرانو څخه شمیرل کیږي. ان بوټم هم 14 کاله د انګلستان لپاره نړیوال کرکټ ترسره کړ. نوموړي په 14 کلن کرکټ کیریر کې هیڅ نو بال ترسره کړی نه و. په داسې حال کې چې 102 ټیسټ او 114 سالیو کې د انګلستان لوبډلې په ګټه لوبېدلی و. دریم نوم د پاکستاني بالر عمران خان چې اوس مهال د پاکستان ولسمشر هم دی. دا هم د کرکټ نړۍ یو له بهترینه آلراونډرانو څخه شمیرل کېده. د ده په کپتانۍ کې پاکستان 1992 کال کې په آسټرالیا کې د 25 کرکټ نړیوال جام اتلولي وګټله. نوموړي 88 ټیسټ او 115 نړیوالو 25 سالیو کې د پاکستان په ګټه ولوبېده. خو نوموړي په خپل کرکټ تاریخ کې هیڅ ځل نو بال نو ترسره کړی. څلورم نوم ډینس لیري. دا د آسټرالیا کرکټ تاریخ یو له تیزترینه او ویرونکو بالرانو څخه شمیرل کېده. نوموړي د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې په ګټه په 80 ټیسټ او 300 نړیوالو 25 سالیو کې لوبېدلی و. خو نوموړي هیڅکله هم په خپل نړیوال کرکټ کې نو بال نو ترسره کړی. او وروسته او 5م لوبغاړی چې په خپل کرکټ کیریر کې نو بال نو ترسره کړی هغه د هندۍ لوبډلې پخوانی کپتان کپل دیو و. د نوموړي په کپتانۍ کې هندوستان د 1983 کال 25 کرکټ نړیوال جام وګاټه. کپل دیو د هندوستان لپاره 101 ټیسټ او 215 سالۍ ترسره کړې وې. خو په خپل نړیوال کرکټ کیریر کې هیڅکله هم نو بال نو ترسره کړی.